دا مجلس د دې لپاره جوړ شوی چې د ملاریا پروګرام تیرې کړنې په علمي، واقعي او هر اخیر ډول وارزول شي، تجربې شریکې شي، تشې وپېژندل شي او د راتلونکي لپاره پر اړتیاوو ولاړ، اغېزمن او دوامدار بدلونونه رامنځته کړو. قدرمنو ګډونوالو، ملاریا لا هم د نړۍ له مهمو عامه روغتیایي ننګونو څخه ده. د نړیوالو راپورونو له مخې په 2024 کال کې د نړۍ په 80 هېوادونو کې شاوخوا 282 میلیونه نوې د ملاریا پیښې ثبت شوې دي، چې دا شمېر د 2023 کال په پرتله نږدې 11 میلیونه زیاتوالی ښیي. له بده مرغه افغانستان هم له هغو هېوادونو څخه دی چې په ذکر شوي ارقامو کې پکې د ملاریا پیښې د زیاتوالي رامنځته شوی و او د ګواښ سره مخ و. د ملي معلوماتو پر بنسټ په 2024 کال کې په ټول هېواد کې 2,59,942 د ملاریا پیښې راپور شوې وې، په داسې حال کې چې دا شمېر په 2025 کال کې 2,40,810 پیښو ته راټیټ شوی دی. د یادونې وړ ده چې د دې پیښو شاوخوا 90% د هېواد په ختیځ او جنوب ختیځ ولایتونو کې ثبت شوی دی، چې ننګرهار، لغمان، کونړ، خوست او پکتیکا ولایتونه پکې شامل دي. دا وضعیت موږ ته دا پیغام راکوي چې باید خپلې هڅې لا ډېرې هدفمندې او پر شواهدو ولاړې کړو. 2025 کال زموږ د ګران هېواد لپاره له بېلابېلو سختو ننګونو ډک کال و. طبیعي آفتونه لکه زلزلې، موسمي بدلونونه، سیلابونه، د کډوالو بیرته راستنېدل، د هېوادوالو داخلي بېځایه کېدل او نور ګڼ عوامل د روغتیایي نظام پر وړاندې مشکل سازې مرحلې وې. سره له دې چې ټولو ستونزو او محدودیتونو موږ وتوانېدو چې د ملاریا د پیښو په شمېر کې د 2024 کال په پرتله نږدې 15% کموالی رامنځته کړو، چې دا یو مهم او هیله بښونکی پرمختګ دی. د دې بریا مهم عاملونه روغتیایي خدمتونو ته د خلکو د لاسرسي زیاتوالی، د ملاریا د آوټبریکونو پر مهال پر وخت او اغیزمن کنټرولي اقدامات، د خطر سره مخ سیمو کې د مشلومو ویش، د څارنې سیستم پیاوړتیا او روغتیایي مرکزونو ته د خلکو پر وخت مراجعه بلل کېدای شي. دا لاسته راوړنې ښیي چې که منابع محدود هم وي، خو د ښه مدیریت، همغږۍ او ګډ کار له لارې کولی شو مثبت بدلون رامنځته کړو. دا ورکشاپ موږ ته یو مهم فرصت برابروي ترڅو په ګډه د ملاریا پروګرام د پخوانیو فعالیتونو ارزونه وکړو، له بریاوو یې زده کړه وکړو، نیمګړتیاوې په زغرده تشخیص کړو او د راتلونکو کلونو لپاره داسې تګلارې طرحه کړو چې هم اغېزمنې وي، هم د هېواد له واقعي شرایطو سره برابرې وي او هم دوامداره پایلې ولري. د عامې روغتیا وزارت ژمن دی چې د ملاریا د کنټرول او په اوږد مهال کې د له منځه وړلو لپاره خپلې هڅې لا پیاوړې کړي او له ټولو شریکانو سره نږدې همکاري ولري. په پای کې غواړم د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام UNDP، د روغتیا نړیوال سازمان WHO، له ټولو تطبیقونکو مؤسساتو او زموږ له نورو ملي او نړیوالو کاري شریکانو څخه مننه وکړم چې په هېواد کې د ملاریا د کنټرول او له منځه وړلو په برخه کې تل پاتې او ارزښتناکه همکاري کړې ده. هیله لرم چې د دې ورکشاپ پایلې به عملي، ګټورې
او د ملاریا پر وړاندې زموږ د ګډې مبارزې لپاره یو نوی او قوي فصل پرېنځي. د دې ورکشاپ موخه او هدف دا دی چې زموږ په تیر کلونو کې کم مشکلات او ستونزې سره مخ وو، لاس و ګریوان وو. پر هغه ستونزو او مشکلاتو باندې بیا کتنه کوو او ځو ولایتو ته سفرونه کوو. د هغه نه وروسته د هغه ریپورټونه را اخلو او بیا دلته موږ تخنیکي ټیم ورباندې کښېنو او هغه ته یو په یو رسیدګي کوو او بیا هم وزارت مقام او معین صاحب محترم عرضه خدمات معین صاحب سره هم دغه راپور شریکوو. او زموږ د تیر کال په پرتله د 2024 کال او 25 کال په پرتله باندې په 24 کال کې زموږ ارقام تقریبا 2,50,000 وه او په 25 کال کې خوشبختانه باید ووایو چې زموږ ارقام د ملاریا ارقام چې وه هغه 2,40,000 شاوخوا وه چې د پام وړ کموالی 15 سلنه د پام وړ کموالی راغلی دی. د راتلونکي کال دپاره یا همدغه اوس کوم 2026 کال چې جریان لري د دې لپاره زموږ پلانونه همدا دي چې په شرقي زون او هغه ولایت چې د ملاریا د لوړ خطر سره مخ دي په هغه کې په شخاني توزیع وکړو او همدارنګه د دوا پاشي پروګرامونه په لاره باندې واچوو او عامه پوهاوي پروګرامونه په لاره باندې واچوو. خلک په دې باندې آګاه کړو چې ملاریا څومره خطرناک ناروغي ده او سره ځان ځنې وساتي. او همدارنګه د دوا تنظیم دی چې د یونیسف او بي پی ایچ اس لخوا څخه اخیستل کېږي. موږ د هغو سره په هماهنګي باندې لیستونه جوړوو او ټولو ولایتو 4 ولایتو ته د دوا رسیدګي ده چې هغه دوا باید ورسیږي او دا ټول کړنې چې موږ کوو دا د وزارت مقام او د هغو زموږ د مشرانو په هدایت او د ملي ستراتیژۍ مطابق دا ترسره کوو. هېوادوالو ته پیغام دا دی چې کله خدای نخواسته تاسې د ملاریا ناروغۍ نښانې په ځان کې ولیدلې او تاسې باید نږدې روغتیايي مرکز ته ځان ورسوئ، همالته ورسئ د ډاکټر د معاینې نه وروسته خپل دوا او کوم ټایم ټیبل باندې چې تاسې دوا درکول کېږي هغه پر وخت باندې استعمال کړئ تر څو د دې خطرناک ناروغۍ څخه په امن واوسئ.